که یو انسان دی په ولاړه مونځ نشي کولی، شریعت ورته وایي مونځ مه پرېږده، په ناسته وکړه. که یو انسان دی په ناسته مونځ نشي کولی، شریعت ورته وایي په ناسته مونځ مه پرېږده، په ملاسته یې وکړه. یو انسان دی په ملاسته مونځ نشي کولی، شریعت ورته وایي مونځ مه پرېږده، په اشاره باندې مونځ وکړه. که یو انسان دی دا بې هوشه دی او په ده باندې هوش راغلی، نو شریعت ورته وایي په دغه ټایم هم مونځ مه پرېږده. کله په هوش کې راغلی مونځ وکړه. یو انسان دی د هغه نه مونځ هیر شو، یا یو انسان دی هغه اوده پاتې شو، چا راپانه سو، د ده نه د مونځ ټایم لاړې، شریعت ورته وایي مونځ مه پرېږده چې کله درته رایاد شو، کله راویښ شوې، په هغه ټایم مونځ وکړه. ډېرې مسلې زمونږ خوا ته راشي، مولوي صاحب اوده پاتې شوی، مونځ رانه قضا شوی. حدیث کې راځي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من نسي صلاة او نامت عنها فلیصلها اذا ذکرها. کم یو سړي نه مونځ هیر شو، انسان دی کله کله نسیان راځي، ستا دا خیال دی ما مونځ کړی دی، تا نه دی کړی، یا په یو ځای کې ناست دی اذان دی وانه اورېده، د ذهن نه دې خبره وتې وه چې یاره د مونځ ټایم دی یا مونځ دی، یا دغه شانتې اوده پاتې شوې. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي مونځ به کې اذا ذکرها چې کله درته رایاد شو. که دا ممنوعه وقت ولې نه و؟ مونځ درته رایاد شو، په هغه ټایم یې وکړه. د سحر جمع درنه پاتې شوه، اوده پاتې شوی وي، خو چې څه ټایم راپاڅېدلې، په مکه ټایم باندې مونځ وکړه. دا د نبی صلی الله علیه وسلم امر دی، فلیصلها، پکار دی چې دا ادا کړي دا مونځ. کله؟ اذا ذکرها، چې کله دته رایاد شو. نو د دې وجې نه زما محترمو د مونځ معافي په یو صورت کې هم نشته.